مفتي ندیم له هیواده تلل ځان مور پلار او هیواد سره خیانت دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکئ د نن ورځې تازه خبر ده. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي هغه څوک چې له خپل هیواد څخه وځي نو له خپل هیواد ځان او کورنیو سره خیانت کوي. هغه د کابل ښوونې او روزنې پوهنتون څخه د محصلینو فراغت غونډې ته ویلي چې پر محصلینو لګښت شوی او دا لګښت د وزیر رئیس او بل هیڅ چارواکي نه دي بلکې دا لګښتونه د بېوسو افغانانو دي. ندا محمد ندیم ویلي ځوانان باید دا فکر ونه کړي چې په بل هیواد کې ورته ټولې زمینې برابرې دي بلکې هلته به هم په هوټل کې په کار کې اخته وي او یا په بل ځای کار ته اوږه ورکوي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې